سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدسی یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات اصل مشارکت اجتماعی میگه تربیت ثمره اشتراک در جامعه است. ما باید در جامعه اشتراک کنیم، به اصطلاح زندگی اجتماعی داشته باشیم تا تربیت کسب کنیم. این تربیت میگه اکتسابی نیست، کار فردی نیست. و همچنان اونا مکتب را با زندگی واقعی چی میکنن؟ مرتبط میدانن. یا به اصطلاح دیگه بگیم دستگاه یا جایی که تربیت صورت میگیره او از زندگی باید جدا نباشه. یعنی با او چنان اهمیت قائل باشیم که مکتب را یا در کل پروسه تربیت را جز زندگی قلمداد کنیم. قبلا استادها اشاره کردن، شاید من در لابلای گپای خود اشاره کرده باشم، انسان باید در بین ماده و معنا حرکت کنه. انسان باید به معنویات و به مادیات توجه داشته باشه، چون سرشت انسان از چی جور شده؟ از وجود فیزیکی ماده و پدیده معنوی روح. پس این فطرت بشری است که باید هم جنبه معنویش پرورش داده شود، هم جنبه مادیش چی شود؟ پرورش داده شود. فدغه اصول که د تربیه معنوی بوده، دینی بوده، عقیدوی بوده اشاره نده زوی. دسی اصل موږ پکې نوینو چې د موږ د روح هغه په اصطلاح تنده خړوبه کې دسی موضوع پکې نوینو چې موږ په معنوي لحاظ په اصطلاح موږ ته تربیت ورکړي. ټول د انسان هغه مادي بود ته توجه کړی دی، هغه معنوي بود له پامه غورځولی. ما مخکې درته اشاره وکړه چې انسان د ماده او د معنا ترمنځ باید سیر وکړي. انسان د ماده او د معنا نه جوړ دی، د روح او د فیزیکی وجود نه جوړ دی. اما ورځې مثلا د موږ تاسو فیزیکی وجود ضروریات لري، اما عمره د موږ تاسو روح او د موږ تاسو هغه معنوي، یوازې معنویات نه منظور روح نه دی. موږ تاسو مثلا عقیده دی، عقیده ته ضرورت لرو. نو دغه په دغه اصولو کې له پامه غورځول شوی دی. مخته ځو ګورو د اسلام اصول ګورو انشاءالله، بیا په آخر کې یو تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير